السلام علیکم، ستړي مشه، جوړ په خیر. د مکې معظمې لور ته روان یو او اسلامي اصول دا وایي چې ځینې سیمې دي دلته چې مکې ته ورنږدې کېږي چې د میقات په نوم بلل کېږي. یوه سیمه دغه ځای کې ده، دا د میقات سیمه ده. او اوس مخکې له دې چې تاسو مکې معظمې ته ورشئ باید تاسو احرام وتړئ او حرم شریف ته چې ورځئ طبیعي ده، هلته د مکې ساحې ته بې له احرامه تاسو نه پرېږدي. حتی غواړم چې لږ څه د استاد رسول خان سره په دې باره کې وغږېږم، د اسلامي دلایلو او د اسلامي منطق له مخې ولې موږ احرام اغوندو او دا کومې منطقې دي او ولې تعین شوي دي؟ دا خو بسم الله الرحمن الرحیم، دا خو څوک چې احرام دغه کې دغه دپاره ځي، حج دپاره یا د عمرې دپاره راځي، نو هغوی باندې لازمه ده چې هماغه میقاتونه هغې احرام وتړي. او دا څو ځایونو کې یو دې ته قرن منازل وایي، دا چې اوس کوم منطقه کې یو دا قرن منزل دا میقات دی. یو میقات چې دی یا لملم نومیږي، د یمن خوا نه چې کوم خلک راځي هغه هغې ځای نه دغه تړي، د احرام تړي. یو بل چې دی هغه ذات عرق نومیږي، د عراق د خوا نه او دغه منطقو د خوا نه څوک راځي هغوی هغه ځای نه احرام تړي. یو ذوالحلیفه ده چې هغه کله مدینې خوا نه خلک راځي، مدینې تقریبا نږدې دی هغه ځای، لاره کې راځي نو هغې ځای نه خلک احرام تړي. او یو مکې ته چې کوم نږدې دی نو هغه دغه بیبي عایشې طنها مسجد دی یا تنعیم منطقه ورته چې هغه نږدې ترینه میقات هماغه دی. او هغه هم په هغه بنا د دغه باندې چې عایشې طنها باندې هغه محوري مرستیا پرې راغله او محوري مرستیا کې خو څوک حرم ته نشي داخلېدلی، نو په هغې وجه نه باندې هغه خفه وه چې کله رسول الله صلم بېرته ته نو هغه خفه وه چې تاسو دغه وکړه عمره مو وکړله هر څه وکړه ما ونه کړل، خفه وه. بیا هغه چې کله ښه شوله بیا همدغه ځای نه بیا دغه ورور ته یې ویلې عایشې طنها ورور ته چې خور دې بوزه دې ځای نه تاسو بېرته د احرام وتړئ او لاړ شئ تاسو دغه وکړئ عمره وکړئ. نو هغه یو د مشکل په بنا باندې شو، خو دې کې هم د الله تعالی حکمت دی، ځکه اوس که بعضې ښځې حرم دغه ته راشي مکې ته راشي او دغسې په مشکل باندې اخته وي نو هغې دپاره بیا مدینې او یا بل څه تګ ضرورت نشته، بلې همدغه تنعیم ته ورځي. اوس پوښتنه دا ده کیدای شي یو څوک دا وپوښتي چې منطق خو په دې کې دا دی چې باید پاک ورشي که نه، مثلا احرام وتړي، یا دا چې نو کیدای شي یو څوک دا وایي چې زه پاکې جامې اغوندم، نوې جامې پاکې جامې اودس لرم، نو ولې باید احرام وتړم؟ نو زموږ دین چې دی دا خو په عقل باندې نه دی، دا هر څه نقل دی، یعنې څه چې موږ ته په نقل کې راغلي موږ هغسې کوو. دې کې اکثره زموږ منطق نه چلېږي چې ولې داسې ولې هغسې، دا ټول دې ته توقیفي امور وایي. توقیفي امور دا مطلب چې کوم څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي او کوم څه الله تعالی موږ ته ویلي دي په هماغه باندې موږ عمل کوو. نو دا د حرم دغه همدا احترام دی چې مثال تلته ورځې باید ته په احرام کې ورشې، احرام نه بغیر ته نشي داخلېدی. خو دا یوازې نارینه‌و دپاره دی؟ نارینه‌و دپاره، ښځو دپاره خپل لباس احرام دی. هغوی به هم چې تر څو یې د سر اختتام قنچې کړي نه وي او چې کوم کالو کې به نه کوزوي. او په الوتکه کې چې موږ راتلو هلته هم دا اعلان کوي، نو الوتکه کې بیا دوی پوهېږي نه چې دې ځای نه باید ورنږدې نه شي، تېر نه شي. بلې هغوی ته معلومات هغوی ته هم بیا د هرې خوا نه چې ورځي لکه تاسو مخکې چې ویل که نه، دا چار طرف د خوا نه یعنې هغه میقات چې په الوتکه کې پاسه اعلانېږي په فضا کې هغه نقطه او دا نقطه عین فاصله دي، بیخي فاصله ده له دې نه له دغه نقطو نه نږدې پر اصطلاح د څلورو خواو نږدې نه شي ورتلی، باید هغه په پام کې ونیسي شرایط. او د احرام تړل څنګه؟ خو آسان دي فکر کوم نه؟ احرام دا دوه څادر یو لنګ یو په ځان راشي خلاص. او دا هم شرط دی، دا باید ولري که نه؟ وکنه ځکه د ځینو مثلا دا ځایونه معلومیږي، د ځینو مثلا دغسې دا رقم دا څنګه؟ نه ښه کار نه دی، باید سړی داسې واچوي که نه، یو په خطایي کې څنډه دغه شي شي پروا نشته. او نوم خو باید پټي، د بعض خلکو بیا دا نوم ښکاري، دا باید پټي ځکه دا ستر عورت کې دی دا او دا زنګون، دا بعضې خلکو ډېر وجود تړلي دا ځای نه ښکاره کېږي، دا هم صحیح نه ده. دا زنګون باید پټ وي او دا نوم چې دا باید پټ وي، یعنې دلته لاندې باید دغه ځایو پورې صحیح دی که نه؟ دا ښکاره نه شي، دا ښکاره نه شي او نوم ښکاره نه شي. صحیح. ډېره مننه استاد، ژوندی اوسې، بس ورځو له خیره او دعاوې به درته کوو په دې هیله چې روغ وئ. انشاءالله. السلام علیکم.